السلام علیکم. امید لرم چې ټول یاران دوستان بخیر روغ جوړ ګران کوتونکو نیو بلاګ کې درته ویلکم کوم. د خیر سره نن د 15 روزه او د حمد خان بلاګ سٹارټ شو. سحر موز نه بعد نه بلاګ سٹارټ کو خکنه او تقریبا نن به بلاګ جوړو. هیڅ معلومات راته نشته چې نن څه اکټیویټي ده، سبا وی سبا نه. دا خو بعد کې مونږ جوړیږو اکټیویټي او بعد کې جوړیږي چې کله را پاسو. اوس د کېدو ټایم دی، مخامخ ماحول چې کوي څومره زبردست موسم دی. نو ټول مرګري دا ولاګ هم ګوري، کا نور ولاګونه تاسو نه وی کتلی هغه هم وګورئ ځان سره، ولې چې 14 ولاګونه مې اپلوډ کړیو. نن 15 روزه ده، نو ضرور زموږ څومره هم کتون کړي ضرور سپورټ کوئ. څنګه څومره یوټیوبر مرګري تاسو هم ویډیو لا ډیر زیات سپورټ ورکوي، کمنټ راته ضرور کوئ. ګوره او مهرباني وکړئ چې زه ویډیو شیر کوم کنه تاسو هم ملګرو سره شیر کوئ. ګوره زما سبسکرایبر ازیرا سات ګوره ډیر زیات کم دی، ګوره خټ ډیر په کم لیول روان دي، پته نه څه وجه خلک چینل نه سبسکرایب کوي. نو مهرباني وکړئ چینل هم سبسکرایب کړئ او ویډیو ځان سره ګورئ، اسمان وګورئ. بس بیا هغې نه بعد زه د کېږم چې کله راپاسم بیا به ولاګ سټارټ کوم انشاءالله. ماشاءالله ماشاءالله وګورئ. د خیر سره راپاسېدو، د ماسپښین د مانځه ټایم دی، ورځ ده. نور ګپ شپ په انشاءالله تعالی بیا بعد کې لګو. A few minutes later. تاسو تاسو مونږه سره پرې دي خی مونږه کا به وځي مونږه کاول خیر سره مونږه مو کو بس ان شاء الله تعالی کور ته زو اکټیویټي پلان جوړاو. مونږه مو کو د خیره حجرې ته راغلو او بس اکټیویټي پلان دا دی چې درځي لبا کپڑے وړم. نو کپڑے مې د خیر سره راواخستلې، بایک مې هم راوستو او بس اوس په زو درځي لبا ځان رسو. ټول مرګري ګوري موسم ډیر زبردست شو، ډیر زبردست او ډیر ښکلی دی. نری ساس کې هم باران وشو. نو دا راته وایي چې 15 روزې د خیر سره نن به کمپلیټ شي. ستاسو روزې څنګه تېرې شوې راته ضرور وایي. مسافرونه چې کوم دا خبره هم راته ضرور وایي چې زما ویډیوز آیا کم ځای نه زیاتتر تاسو ګورئ. یو کې نه کوم ملګري ګوري هغوی ضرور کمنټ وکړئ، پاکستان نه ګوري هغوی هم ضرور کمنټ وکړئ، د سعودي عرب نه ګوري هغوی هم کمنټ وکړئ، دوبۍ نه ګوري هغوی هم کمنټ وکړئ. ټول ملګري ګورئ ښه. زو د خیر سره بایک سټارټ کوو او ځان وباسو بوډ بازار ته. بوډ بازار کې به دا کپړې ورکو، بیا به تاسو سره نور بلاګ شریکوو انشاءالله. روان شو بازار ته قربان. باړه روډ باندې دا ټایم زمونږ سفر سټارټ دی. ډېرو ملګرو په دې روډ سفر کړي. دا سیده باړې ته تللی دی او بیا سیده تللی دی صدر ته. نو ټول مرګري ولاګ ګورئ. اوس به مونږ رنګ روډ سایډ ته ځو. رنګ روډ باندې ټایم لیپس چیک کړئ. ټایم لیپس ډېر زبردست راغلی و، نو ما راشه تاسو سره هم شریک کړم. او اوس به ځو بوډ ته. نو بوډ بازار ته به ځان رسو. ټول مرګري دا ولاګ ګورئ ښه. بوډ بازار وګورئ. د خیره بوډ بازار ته ورسېدو، رش ډېر زیات دی او بس اوس انشاءالله مخکې ځو په آرام باندې. خو چې کله هم زه راشم بوډ بازار کې خپه ایښودو ځای نه وي، بدار یې وګورئ رش ته ښه خپله تاسو. او په آرام راځئ په آرام. راځه. د بوډ بازار کې هر قسم سودا ملاویږي ښه که نه، هر قسم. مخامخ ګوره دوکانونه دي که نه، دې دوکانونو کې په ښه ریټ باندې سودا ملاویږي. هر قسم د پردو دوکانونه، هر قسم هر څه ملاویږي دلته کې. ګوره زما دومره تکړه کیمرامین دی که نه، توتین وله ورغو پوه شوئ. دلته توتین ملاویږي، چرګو بچي ملاویږي. ګوره دا دومره تکړه کیمرامین دی زما چې دلته توتین هم ملاویږي، چرګو بچي هم ملاویږي، هر څه ملاویږي. دا وګورئ تاسو خپله بچي دي. راځئ صبح مخکې راشه. کیله په څوره؟ 200 روپۍ کیله ده ښه وګورئ. هلکه ستا سټابري په څوره؟ سټابري 300. سیوان په څورې هلکه؟
200 سیوان 2,500 2 درجنه پاتیا او بیا د خیر سره کپړو لور شم دا سبزی سیکشن دی دا بوړ بازار دلته سبزی ملاویږي یوسفه زه نه ورځم کپړې ورکوم تاسو زما انتظار وکړئ صحیح ده ټیلر له ورځم اوکې زه د خیر سره مخکې روان یم بایک مې هلته ودرولو زه مخکې کپړې ورکوم ټیلر له او بس بیا به السلام علیکم په خیرونو څنګه یې ښه جوړې حاجي صاحب ته ښه جوړې برابرې شکر دی د الله فضل دی ټیک ټاک ته څنګه یې ښه روجې ښې تېرېږي وخت ساعت ښه تېرېږي څومره روژه ده د خیره زما خو 15مه ده زه صحیح ده اوکې ده حاجي صاحب 14مه ده د خیره زموږ 15مه ده ښه ټیک ټاک د الله فضل دی مړه جوړه مې هلته ځان له واخیسته بله ورځ هلته سلنسر سره رانه ولګېد لږ ځای پکې وسوځېد ته وګوره وبجې دي د خیره اوکې ده صحیح ده ګوره دا ځای سوځېدلی و او بس ټیلر وایي چې وبجې دي انشاءالله اوکې ده جزاک الله وبجې صحیح ده انشاءالله وبجې دي دې خوا راغلو ټاون سایډ ته او دلته شاهین شاه سپیشل دهي بلی ده دې خواهش هم و چې او مونږ ولاګ کې راوله نو دا یې رانوستل او دهي بلی ته وړو کله هم ټاون ته راشئ نو ځان سره خامخا دهي بلی علی قربان وامې خسته څه خفه کېږي او که نه دې سره ګوره فروټ چاټ میلاویږي مربا ده ورسره کسټرډ دی ورسره او هلته کې چې کوم یو دی کله مال نه راغله ما چې ماستو ګورئ تاسو او دې قتل ماستې ور واچوله هلکه ما ته یو سپیشل جوړ کړه یو ښایسته شاپر ګوره چې زه راغلم دا دی نه مېلمانه هم رارسېدې دغه یې د خیره ډېره مهرباني جزاک الله څنګه دې ځینم دهي بلی وړی مزه کوي جزاک الله ګورې قتل راځئ به زه ولاړ یم نن به زه دهي بلی درکړم نور څه کوئ ضرور څه نامه ده ستا هارونه ښه صحیح ده قربانو به ګورې ښه اوکې ده راته لږ دغسې دا وګوره کسټم ته رالو دا نه لږ کچالان مسالان والو ډېر ښکلی سبدارۍ کې دې څه وخوړه بجوجه دا څه شی وي بجوجه ته وایي بجوجه ستاسو نوم دی روح ستاسو نوم دی سایره مونږ د خیر سره افطاري وکړه افطارۍ نه بعد بس زه ناست یم ایډیټینګ هم کوم روح سایره راغله دې سره ګپې شپې هم لګوم خپل کار هم کوم او تورې چای هم ورته څکم ورته یې چینل سبسکرایب کړئ بیا ووایه چینل سبسکرایب کړئ سایره ته ووایې سبسکرایب کړئ ښه نیکسټ ولاګ ټول ملګري انتظار کوئ